اروپا ته تلونکي افغانانو ته د طالبانو پیغام: طالبان خپله هیواد کې ځوانانو ته کار نه جوړوي خو بهر ته د تګ څخه یې منع کوي. جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. په داسې حال کې چې تقریبا زیات شمیر ځوانان چې پخوا یې دندې درلودې اوس مهال کورونو کې ناست دي او له بېوزګارۍ ځورېږي. طالبان نه یوازې د دوی د دندې غم نه کوي بلکې بهر ته د تګ څخه یې هم منع کوي. ملا هیبت الله اخوند وایي هغه افغانان چې بهر ته ځي له ګڼو ستونزو سره مخ کیږي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخوندزاده د هغو افغانانو په اړه اندېښنه څرګنده کړې چې له هیواد بهر وځي. د طالبانو ویاندویانو په ټولنیزو رسنیو کې د ملا هیبت الله لارښود کړی دی چې د طالبانو مشر د هغو افغانانو سره د مرستې لارښود صادر کړی چې غواړي له افغانستان څخه ووځي. نوموړي ویلي هغه افغانان چې له سیاسي او یا هم اقتصادي ستونزو په پلمه غواړي له خپلو کورنیو سره غربي هیوادونو ته ولاړ شي له یو شمېر امنیتي او اخلاقي او نورو بشري مشکلاتو سره به مخ شي. هغه زیاته کړې چې دغه افغانان په لاره او کمپونو کې له بدو حالاتو سره مخ کیږي چې د خپلوانو او هر افغان د خپګان لامل کیږي. ملا هیبت الله اندېښنه ښودلې چې دغه افغانان د یو شمېر مغرضانه پروګرامونو له مخې عقاید، اخلاق او معنوي ارزښتونه یې له خطر سره مخ کیږي. په وینا یې د غربي هیوادونو د دایمي اسنادو ترلاسه کولو لپاره پر اسلام او اسلامي نظام د تهمت کولو او همدارنګه د جعلي اسنادو برابرېدو ته اړ کیږي. په دې لارښود کې له والیانو غوښتل شوي چې د چارواکو او دینی عالمانو په همکاري دې د هغو افغانانو سره مستقیمې لیدنې وکړي چې غواړي له افغانستان څخه ووځي او د هغوی د مشکلاتو تر اورېدو وروسته دې ورته لار پیدا کړي. نوموړي دا څرګندونې په داسې مهال کړي چې په لسګونو زره افغانان د دوی پر اتګ له افغانستان ووتل او په زرګونه نور اوس د وتلو په لټه کې دي. درنو لیدونکو، تاسو د دې موضوع په اړه څه نظر لرئ؟ نظریات مو کومنټ کې را سره شریک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ.